ځان وساتئ د هغه اور نه چې د هغې خشاک انسانانو ګټي دي، انسانانو ګټي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی واشتکت النار الى ربها. دا د بخاری حدیث ته وی دی جهنم الله ته فریاد وکړو د جهنم، او دای ورته ویل چې یا ربي اکل بعضی بعضا، اے ربا د دې ډېر ګرمایش د لاسه، د دې ډېر تیزابیت او د تاو د لاسه ما ځان وخوړو. نو د الله نبی فرمایي چې د جهنم الله ته فریاد وکړو، نو رب العالمین ورته اجازه ورکړه چې په کال کې 2 ځل سا اخله، 2 ځل سا اخله.